پاکستان یو ځل بیا په خلص کې پاتې شو، خو قریشي نه مني. سلامونه، وخت بخیر. که غواړئ د دې راپور په اړه کره او تازه معلومات ترلاسه کړئ نو دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. د FATF نړیوالې ادارې لا هم پریکړه وکړه چې د پاکستان نوم د دې ادارې په خلص کې پاتې شي، ځکه د هېواد ترهګرۍ سره مبارزه نه ده کړې او شرطونه یې نه دي پوره کړي. د ادارې پاکستان د هغو شرطونه ایښودل چې پاکستان نه دی توانېدلی د دا شرطونه پوره کړي. د دې ادارې مشر مارکس پلیر ویلي، زموږ د ادارې له اوږد سپارښتنو څخه پاکستان په شپږو سپارښتنو عمل کړی دی، خو ترهګرو ته ورکېدونکي سزاګانو او د قانون قامونو په لړ کې لا هم اړتیا ده چې پاکستان مخ ته ولاړ شي. د لس کې پاکستان په 2018 کې اضافه شو چې له هغه تر اوسه پاکستان زیاتې هڅې وکړي چې ان تر دې ورته شپږ شرطونه هم پوره کړه، ولې تر اوسه پورې هیڅ هم نه دي کړي. پوره 3 کاله کېږي چې پاکستان په دې لس کې کار لري او که چیرې له دې لس څخه د وتلو هڅه ونه شي نو ښایي د دې ادارې تر دې سختو بندیزونو ته ولاړ شي. په ورته وخت کې د شپږو شرطونو په پوره کولو او یو شرط په پاتې کېدو سره شاه محمود قریشي هم له دې ادارې ګیله کړې او په هکله تازه غبرګون ښودلی. د ویلي چې موږ د FATF له اوږدو شرطونو څخه شپږ شرطونه پوره کړي او داسې څه به نه وي پاتې چې پاکستان په دې لس کې لا هم وساتل شي. قریشي د دې ادارې د جوړښت په هکله پوښتنه وکړه او زیاته کړه چې FATF تکنیکي او که سیاسي فورم دی او دا هم باید وکتل چې دا کارونه خو به د سیاسي مقصدونو لپاره نه کاریږي. د که څه هم د کوم هېواد یا ډلې نوم نه دی یاد کړی، خو زیاته کړې ده چې ډېر قوتونه غواړي چې پاکستان په همدې لس کې وساتل شي. کله چې پاکستان د دې ادارې خړ لست لوېدلی، بیا یې په اقتصادي برخه کې هیڅ ورځ نه ده لیدلې او نه هم کمزوري اقتصاد ښه کېدو لور ته تللی دی، خو دوی کوښښ کوي چې تر څو له دې څخه ځان وساتي. تر بلې ویډیو په لاس پرم زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.